دوستان عزیز نه چک چک خنده مزاق چه قسم جوان هستین شما ها؟ جوانان که جوش و خروش نداشته باشن قوت نداشته باشن خود که جوانی نیست پیری شد ها؟ خوشبختانه جوان هستیم جوانان عزیز روز شما مبارک السلام علیکم و رحمت الله و برکاته دوستان عزیز ما یک دنیا چیزا رو نشر کردیم ولی ورق میبانم گپ میزنم با شما چیزایی که در قلبم است میخوام با شما شریک کنم در قرن 21 ما در قرن 21 زندگی میکنیم درست است؟ اوکی قرن 21 قرن تجارت هست کارفرما بودن هست قرن تکنولوژی هست قرن پیشرفت هست قرن ماموریت نیست در دنیای فعلی میگه یک کامera داشته باشم یک مایک داشته باشم یک لین اینترنت داشته باشم و یک لپتاپ داشته باشم من میتونم به خود نان پیدا کنم روزی پیدا کنم رزق پیدا کنم ولی در افغانستان قسم نیست یک دلیلش همی است که ما نسل فعلی نسلی هستیم که بالای ما نسل گذشته که با تکنولوژی خیلی آشنایی نداره حاکمیت دارن شما ببینید در دیگر کشورها همین اکنون جوانان به میلیون ها دلار توسط تکنولوژی به دست میارن از طریق فیسبوک از طریق یوتیوب از طریق اینستاگرام لینکدین وبسایت اپلیکیشن از این بخشا به دست میارن ولی در افغانستان تا هنوز فیسبوک و یوتیوب افغانستان به رسمیت نمیشناسن موین صاحب زتان خواهش کوم غوښتنه کومه دا د وزارت سره شریک کړي د مخابرات وزارت سره د اطراف سره دا د ځوانانو سره ظلم دی د 20مې پیړۍ غوښتنې قومي اجنداګان نه دي پرمختګونه دي د نړیوالو سره سیال دی ګلوبل اکشن دلته لیکل شوی ګلوبل اکشن یعنی څه شی همدا موضوعات چې موږ د تعصب خبره کوو دا د ګلوبل اکشن موضوع ده آیا د شرم ځای نه دی چې موږ په 20مه پیړۍ کې د ځوانانو نړیواله ورځ لمانځو هغه کې ټول قومي موضوعات یادو تعصبات یادو بل اجنډا نه لرو بله موضوع نه لرو ولې دوستانو ګورئ موږ په افغانستان کې ډېر لوی امکانات لرو دغلته د صندوق خبره وسوه دلته د ډېرو موضوعاتو خبره وسوه 40 کاله کېږي چې زموږ په نوم خیرات راټولیږي خیراتخور رامخته سو تیارخور رامخته سولو لا تر اوسه پورې زموږ په نوم صندوق جوړیږي ولې صندوق باید جوړ سي زه خیراتخور یم زه تیارخور یم زه زور نه لرم زه فکر نه لرم ولې تاسو تر اوسه پورې د جنګ په نوم استفاده کړې تاسو تر اوسه پورې اردو ته هم لېږلی یم عسکر ته هم لېږلی یم عسکري ته هم لېږلی یم په علمي ډګر کې په نړیوالو موضوعاتو کې استفاده نه ده کړې موږ دا ثابته کړې چې ډېر سخت کار کوو ولې د ځیرک کار توان نه لرو ولې کله چې د ورېښمو لیکه وه تار و هغه وخت کې زموږ توکي دغه ځای نه اروپایي هېوادونو ته لېږدول کېده کله چې تاریخ تېر سو 2000 کاله وروسته طیاره رامنځته سوه اور پټلۍ رامنځته سوه اورګاډۍ رامنځته سوه کښتۍ رامنځته سوه هغه لارو له منځه ولاړه موږ د قافلې نه وروسته پاتې سولو ولې موږ د نړۍ سره سیال نه یو ولې پر مخ نه یو روان ځوانانو په خدای د شرم ځای دی زه افسوس کوم چې د ځوانانو نړیواله ورځ زه په داسې ورځ لمانځم په داسې حالاتو کې لمانځم چې نه په دې 40 کالو کې ساینسپوه لرم نه نابغه لرم نه مفکر و مبتکر لرم نه کوم کشف مو کړی همدارنګه نه مو کوم تحقیق کړی نه مو د نړیوال ریکارډ مات که یا په هغه کتاب کې زموږ نوم راغی او نه هم نو د نوبل جایزه وګټه موږ به خپل پاکستاني سیال ته به څه وایو زما نه وروسته راغی زما نه وروسته پیدا سو ولې اتومي هېواد دی په ما قدرت کوي د پاکستان نه غنم واردوم د پاکستان دغه تکه وګورئ د بیرغ دا د بیرغ تکه وګورئ موږ څو ورځې مخکې ولمانځه دا په پاکستان کې جوړ شوی دا پاکستاني کپړه باندې جوړ شوی په پاکستاني فابریکو کې جوړ شوی دا د شرم ځای نه دی چې بیا زه راځم دغسې اخلم چې دا زما بیرغ دی زه افتخار کوم ځوانه ولې خپله فابریکه نه لرم ولې د ګلبهار فابریکه زه نه فعالوم ولې د بلخمري نساجي فابریکه زه نه فعالوم سمنټ لرو معدنونه لرو کان لرو مس لرو اوسپنه لرو ولې بیا هم د پاکستان نه واردېږي بیا هم د ایران نه واردېږي څه وکړم یو څو ورځې وروسته د استقلال ورځ لمانځل کېږي استقلال کې به زه خپل خلکو ته څه وایم زه په کوم افتخار د استقلال ورځ ولمانځم څه ووایم اوبه لرم ځمکه لرم هوا لرم ځوانان لرم بیا هم خیرات خور یم په اروپایي هېوادونو کې زما حیثیت څه شی دی ځوان څه شی د افغان ځوان خیرات خور دی ځوان څه شی دی د افغان ځوان بیچاره دی فقیر دی غریب دی عاجز دی دا ستا تاریخ دی تاریخ به په موږ څه قضاوت کوي زه شرمېږم کله چې نورو هېوادونو ته ورځم ځوانانو تاسو ته چلنج در کوم دا ځکه وایم چې زه ځوان یم په همدغه بهیر کې یو ما هم یک جوان هستم به 18 کشور سفر کردیم رفتیم و در هر جایی که رفتیم معصوم خطاب شدیم
فقیر خطاب شدیم، غریب خطاب شدیم. چرا؟ غرور و عزت ما چی شد؟ مالکیت ما چی شد؟ معدن، ذخایر، امکانات، موقعیت استراتژیک، تاریخ، احمد شاه ابدالی، خوشحال خان خټک، میرویس نیکه چی شد؟ آیا نسل آینده و ما همه قسم افتخار خواهد کرد، همه قسم قضاوت خواهد کرد که در این قرن مردم زندگی میکردن، این قسم مردم بودن که نان خوردن خود نمیتونستن پیدا کنن، با اردویش از خارج پول داده میشد، با معلمش از خارج پول داده میشد، با جوانش از خارج پول میآمد، خیراتخور و گدایگر آموخته شده بود. دوستان عزیز، دنیا بسیار با سرعت به پیش روان هست، ما بسیار با سرعت به طرف بدبختی روان هستیم. این را باید ما شما تحمل نکنیم، باید تغییر کنیم. زمان میتونیم تغییر بدیم که خود ما بازی رهبری را به دست بگیریم، خود ما به رهبری بیاییم. ما با قرن 21 باید یک رقم پیش بریم، بتوانیم از معدن خود، از زمین خود، از آب خود، از هوای خود، از هم استفاده کنیم. همین جوانانی که اینجا ششتن همشان ظرفیت دارن، امکانات دارن. حکومت یک جوانی کنه، یک مردی کنه، امنیت تامین کنه. ما برای چالش میکنم و تضمین میتونم که خودکفایی اقتصادی افغانستان با دوش است. همین جوانا را میگیرم. حکومت یک روپنت ما در سر دریای کنر بند برق جور میکنم، توسط همین جوانا جور میکنم. یک عالم یک تبلیغ است، فقط بگیم که میریم حشر است، حشر یک فرهنگ بسیار دیرینی است، میریم بند برق جور میکنیم، همون یک جا میشیم میریم جور میکنیم، یک روپن دولت نست. ولی دولت همین جوانی را کنه، همین غیرت و ما کنه که سرم زنده است، جانم زنده است، مالم زنده است، به عزت نمیشم. در مقابل کشور همسایه که سر ما ظلم میکنه، حداقل حیثیت ما را نگاه کنه. پولی ما به نام چین یک کشور دیگه هست، ابرقدرت اقتصادی دنیا هست. این طرف ایران است که با آمریکا میجنگه، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان از ما که خوبتر هست. در بین همه کشورهای پیشرفته یک غریب بیچاره فقیر پسمانده هستیم. این ما والله اگه تحمل کرده بتانیم، حکومت اگر تعهد کنه امنیت ما را تامین کنه، وضعیت اقتصادی افغانستان ما جوانا تغییر میتیم و جوانان ما که فعلا در دبی هست، در ایران است، در اون کشور سرمایه گذاری کردن، دعوت میکنیم که بیاین به افغانستان جور کنن. ما خیلی زیاد حرف دارم، در اینجا خیلی زیاد چیزا رو نشته کرده بودم که با شما شریک کنم، ولی یک چیز بر شما میگم دوستان عزیز. آخر میگه وی قوی رول اکثر قوی اکتران ته ورکول کیږي، سخت رول اکثر قوی اکتران ته ورکول کیږي. ما در افغانستان زندگی میکنیم، اوضاع بسیار سخت است. موږ د دغه سخت اوضاع قوي لوبغاړی باید اوسو. موږ باید د افغانستان اوسنی شرایط په ډیر ښه شکل، په منطقي شکل باید مدیریت کو او دا ثابته کو چې افغانستان ځوانان کولی شي چې د نړیوالو سره سیال سي. د کاروبار فرصتونه په افغانستان کې بیخي زیات دي. د کاروبار د پیلولو اصل دا ده چې چیرته مشکل وي ته کولی شي کاروبار پیل کړي. افغانستان د مشکلاتو نه ډک دی، یعنی دلته فرصتونه بیخي زیات دي. موږ د فرصتونو په هیواد کې فقیر او غریب یو. دغه ځای کله حرکت کوم جلال آباد ته ځم، په لاره کې چې ګورم پاکستاني مایان، پاکستاني غوښه، پاکستاني چرګان په موږ باندې پلورل کېږي. د لغمان سیند غاړه کې، د سروبي د سیند په غاړه کې، خدای شرم ځای دی. همداسې ده که نه ده؟ اوس دا مایان چې زه خورم، زه هغه فارمي مایان د پاکستان نه راځي، دغلته ترې استفاده کوم. د لغمان د سیند په غاړه کې پاکستاني مایان خرڅېږي، په خدای شرم دی. لاړه ما کېناستم، مالدا زما د وطن مایان دي، ماته وتله 100 روپۍ کېږي، خیر د پیسې هم ډېره ورکوم. وایي د وطن مایان نشته، دا د پاکستان مایان دي. جوانان عزیز، زیاد وقت شما را نمیگیرم. شما میتونید چنل یوتیوب مرا سابسکرایب کنید، به نام سیام پسرلی هست. بعضی ویدیوها اونجا نشر میکنم در مورد کاروبار و رشد کاروبار، شما چطور میتونید با پای خود استاد شوین. ما میخوایم جوانان افغانستان همشان میلیونر و بیلیونر و بیلیاردر باشن و بتانیم که بعد از این که بزرگان سخنرانی کردن، همه مثالای خارجی را دادن، نامای خارجی را یاد کردن، بعد از این دیگه نامای خود ما یاد شوه، کتابای ما یاد شوه، کاروبار و کارنامه ما یاد شوه. ما با ارمان امی روز هستم، با امی ارمان می جنگم. زنده باشین. له قدرمن پسرلی صاحب نه په نړۍ مننې خورا ښې خبرې وکړلې.